په کابل او تخار کې د اسلامي امارت پر غړو او ځواکونو خطرناک بریدونه شوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په دې وروستیو کې پر اسلامي امارت د خپلواکۍ او مقاومت په نوم ډلو بریدونه ډیر شوي، خو اسلامي امارت تل په هیواد کې د خپلو مخالفو خوځښتونو شتون ردوي. دا په داسې مهال کې ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان استازولۍ یونامه بیا څو ورځې وړاندې د یو راپور په خپرولو سره مقاومت او خپلواکۍ ډلې د 2024 زیږدیز کال په وروستیو 2 میاشتو کې د هغو بریدونو مسؤلې ګڼلې دي چې ولسي وګړو ته پکې زیان اوښتی، خو د مقاومت ډلې بیا د یونامه دغه راپور رد کړ. د مقاومت او خپلواکۍ ډلې یادونه کوي چې په کابل او تخار کې یې د اسلامي امارت 8 غړي وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. مقاومت ډلې پر خپل ایکس لیکلي چې په کابل کې د دوی د جنګیالیو په اپریشن کې د اسلامي امارت یو قومندان او 2 سرتیري وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. دغې ډلې د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د سلواغې پر 14مه ویلي چې دا برید 13 شپه د کابل ښار په 9مه حوزه کې د اسلامي امارت د کډوالو وزارت ته څیرمه ترسره شوی، خو د وژل شوو سرتیرو د پیژاند په تړاو یې جزئیات نه دي وړاندې کړي. ورته مهال د افغانستان خپلواکۍ په نوم ډلې هم په یوې خبره پاڼه کې یادونه کړې چې د تخار په منځي تعلقانو ښار کې یې د اسلامي امارت پر امنیه قومندانۍ د برید په پایله کې د اسلامي امارت 15 سرتیري وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د یادې ډلې پر بنسټ اسلامي امارت په تیرې یوې اونۍ کې له چال، نمک آب او پرخار ولسوالیو څخه لږ تر لږه 13 کسان نیولي او ربړولي دي. د خپلواکۍ په نوم ډلې یادونه کړې چې په دغه برید کې یې هغه سرتیري په نښه کړي چې د یو شمېر ملایانو او د نیوګرو د نیولو پلان درلود. د یادولو ده چې دغې ډلې تر دې وړاندې په ټول هیواد کې د اسلامي امارت څارګرو یا جاسوسانو ته خبرداری ورکړی و چې له جاسوسۍ او توطیې څخه چې د وګړو د زورولو او نیولو لاملیږي لاس واخلي. اسلامي امارت بیا د خپلو دغو مخالفو ډلو د څرګندونو پر وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.